كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. زما محترم ورونو، روجاني ول او د روجي اهتمام کول، فرضي روجي نیول او همدارنګه د نفلي روجو اهتمام کول دا ډېر ښکلی عبادت دی او د دې په وجه باندې د انسان په زړه کې تقوا راځي او د دې په وجه باندې د انسان روحانیت قوي کیږي او د دې په وجه باندې انسان دا شعور پیدا کوي چې دا مسکینان غریبانان چې ژوند تیروي نو د هغوی احساس ورسره وشي او بیا د هغه بېوزله مسلمانانو او د کمزورو خلکو مدد او مرسته کوي او دا ډېر ښکلی عبادت دی د الله سبحانه وتعالی د رضا لپاره چې وي او همدارنګه د ایمان په شعبو کې دا یوه ډېره مهمه شعبه ده او ډېره ښکلې شعبه ده او دا د سلفو شعارو. هغوی به ډېرې روجې نیولې، د فرضي روجو به ډېر اهتمام کوو، نفلي روجې به یې نیولې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک همدا و، صحابه کرامو او سلف صالحینو دا روجه د هغوی شعارو. د ایمان په اجزاو کې، د ایمان په برخو کې یوه مهمه برخه ده، د ایمان په شعبو کې یوه مهمه شعبه ده. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې بیان کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ډیر ترغیب ورکړي. رب العالمین فرمای: یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، کتب علیکم الصیام، په تاسو باندې روجې نیول فرض شوي دي او دا داسې عبادت دی چې دا په مخکنو امتونو کې هم و، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې دا روجه نیول فرض شوي وه په مخکنو قومونو باندې هم. چې موږ روجه ونیسو د الله سبحانه وتعالی د رضا لپاره، نو موږ ته به څه نتیجه میلاوه شي؟ لعلکم تتقون، د دې د وجې نه تاسو کې تقوا راشي او د تقوا په وجه باندې به تاسو د جهنم له اوره بچ شئ. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: بني الاسلام على 5، اسلام په 5 بناو جوړ شوی: شهادة الله اله الا الله، د کلمې طیبې اقرار کول، د توحید اقرار کول، په توحید باندې عمل کول، و اقام الصلاة او د لمانځه پابندي کول، و ایتاء الزکاة او زکات ورکول، و صوم رمضان او د رمضان د میاشتې روجې نیول. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک چې نیک عمل کوي الله سبحانه وتعالی ورته اجر یو په لسه ورکوي، ځکه الله سبحانه وتعالی ډېر مهربانه دی په خپلو بندګانو باندې. خو بیا فرمایي چې الا الصوم، مګر روجه نیول یو داسې عبادت دی چې دا الله سبحانه وتعالی فرمایي چې خاص زما لره دی. وجه دا ده چې دا داسې عبادت دی چې څوک د باندې نه پوهېږي، ته په روجې په تا به څوک نه پوهېږي، خاص خپل رب د باندې پوهېږي. فرمایي چې فإنه لي وأنا أجزي به، روجه صرف زما لپاره ده او زه د هغې بدلې ورکوم. نو په دې الله سبحانه وتعالی پوهه دی چې څومره اجرونه به روجهدار ته ورکوي. او دا یې فرمایلي چې کله د روجهدار معده خالي شي او د خولې نه بوی راځي، دا د رب العالمین په نزد باندې اطیب من ریح المسک، دا د خوشبو د بهترین خوشبونه الله سبحانه وتعالی ته ډیر خوښ دی. الغرض روژه نیول د
ایمان په شعبو کې د ایمان په برخو کې یوه مهمه برخه ده او الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې بیان کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د دې تشریح کړي او خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عادت مبارک و چې روژې به ډېرې نیولې. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو ایمان کامل کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.